سخي صاحب روزي په خوا باندې را خیره سره حرکت ده هغه غره کې ده باران دی تیګو مې په جوړ کړی دلته باندې ماشین نه بیا کوي ده ماشاءالله دا ګاډي دې کنه باندې به بس ته ترورځه مکوا خدای پاک اوسو باسي سلام سخي صاحب حرم در وخجه سخي صاحب کومک را سره وکړه سخي صاحب یې تا دلبار ته دروازې دا طاقت خو خدای پاک ورکړي که نه وترور سخي صاحب هم کرامت سړی و الله تعالی کرامت ورکړی و دا علم جسګی ده دې ته کوم ځای وایي خدوړی هغه منګړی دلته خو خلک هم پخپو راځي که نه هلکه چوکاله مونږ مېلمانه در وخوتو ته کته منډې وایې یاره لاره ډېره تنګه وه مچې به وانه شي په لاره دا ګوره دې ناول ډنډونه دي ها دا ګوره ګرده سېړی دي هغه چیږې ګوره ګرده سېړی د مني نه لاندې و پخوا به و وروره غوږ ده ډولونه به و ښځو سره به یې درابونه وو اتړو به ښځه وخته یاده بدلې دا جګسار دې جګې د سخي صاحب شپانه ده دا شپانه نه اخوا سېړۍ چې دي دا د سخي صاحب دی دا ګوره مخامخ دا کلاګۍ دا کلاګۍ دې ډبو کې کړو دا کلاګۍ دا دې ډبو کې اوس آباده شوه دا د اوس ګوره د سخي صاحب ته اول غره ته مخامخ کاته او سخي صاحب رحم وکړه او د الله په توکله د سخي صاحب په برکت سره کوم ډېر خرابه ده د موټر لاکونه خو ماړولي استاده जोड़ी रावड़े बके शिक्षा दे आशा हो रहा है कल तो उसी में लड़ गए अरे तो पास किया तो मोटर दे रहा है जुबिया داخلي غردة
سړک باندې بمونه غورځولي دا سړکي نظام کې د طالبانو سره طالبانو تګ راتګ ډېر کوي بیا په دې ځای بمونه غورځول بیا بند نه شوله یو هغه پرې بند و بیا بېرته سر ته راوخوتو ښه دا وګوره په سر یې روان یو ښه د غره په سر تیږې پکې ایښې دي د سخي صاحب څېړو کې هغه معلومې دي دلته دې نه ایسته نه ده دې نه ایسته بس وروره کونډه څېړو کې ګورې دا د سخي صاحب بس دا ابو باندې ننوتو دې ځای نه پیاوړي وو دې ځای نه دلته یو مرغۍ اوښتې وه یو مرغۍ اوښتې وه هغه مرغۍ په بڼه کې پوه شوې وې او وروره پوه شوې دا ګوره اول دا خبره دا سخي صاحب نه ګوره الله ورسېدو په خیر څلورځای راورسېدو دا د سخي صاحب سخي صاحب زیارت دا ده دا د سخي صاحب زیارت ده دا علاقه به ګوره داسې دا تنګ دې ته تنګ وایي بره څه شی ورته وایي تنګ تنګ وایي هغه تومانای ده ګورې کوم یو ښه هغه کورونه چې دي سړک راختلی دا علاقه وګوره دا زیارت د سخي صاحب زیارت ده پوه شوې دا بلو میله ده دا ایسته خواته دا علاقه ګوره بلو میلې باندې دا ایسته تومنی ده ګوره دا علاقه تومني ده تنګ ورته وایي تنګ تنګ نوم هم ته اورېدلی تنګ ماته ده دلته به وروره پوه شي دا وګوره ځوانان به وو وروره اتڼونه به وو او وروره ښځې به وې اتڼونه به وو دیګي وو داسې میلې به وې دلته وروره ځوانانو به میلې کولې پخوا مخکې پوه شوې ورور دغه علاقو کې ګورې داسې دا کېجو کې به ځوانانو تیږې اچولې دا تیږې به یې اچولې په دې پانډوس کې که چاته په یاد راځي په دې پانډوس کې به هم کولې وروره ښځو به دلته وروره اتڼونه کوله وروره دیرابونه به یې وهله دغسې علاقه ده یینې تاسو ته معلومه ده خپله یینې او دې دا کیسې څنګه دي مطلب وایي دې ځای نه څه نسې وړی دې ځای نه داسې داسې دې ځای نه به نه لرګی وړی سې نه وروره ډکی وړی سې دلته سوځوی سې دا سخي صاحب په زیارت زما کې دلته سوځوی سې هر شی پې کوی سې خو دې ځای نه خو اډر نشته کور ته نسې وړی کور ته وړی نه سې که کور ته ویسې یو نه یو مصیبت یا مشکلات پیدا کېږي که ډکی ویسې وزې ته واچې سبا به دې وزه راځوړندی پوه شوې دا داسې بس دا دی سخي صاحب کرامات دی پوه شوې هو دغه نه ګوره ښایسته علاقه ده دغلته پوه شوې الله بختور دلته راختلی ده په دې ځای کې ناسته یې کړی دې ځای کې پوه شوې مالداري یې وه په دې علاقه کې بیا غوږ دی هغه پاسه علاقه کې وروره تاسو ته مخوه ده چې هغه علاقه کې وروره پوه شوې شپنۍ ښخ ده د شپون پوه شوې هو بیا همداسې لاړ ده ګورې په دې علاقه باندې لاړ ده ګورې داسې ایسته دا سازو ته وتې دا خواته حضرې ته حضرې ساخه ده ګوره همداسې لاړ ده په لوګر باندې لاړ ده همداسې ختلی ده وروره بره سره مزار شریف علاقې ته مزار شریف کې بېشاره وفات شوی ده ښه دا دلته نه ده ښخ نه نه دا یې ناستي ځای ښه دا یې ناستي ځای ده دا مالداري مالداري یې کوله صحیح ده دا زوی نه دا کوټې هم هماغه جوړې کړي دي موږ خلکو بیا جوړې کړي دي ځوانانو او دلته فکر کوم جومات هم ده دا جومات ده دا کوي د ګوره دا موږ خلکو پوه شو دا د عرفه والا کوم راسي دلته کومک مرسته دا مرسته وکړي کومک وکړي دا ګوره دا څاګانې دلته خلک وایي کپړي دا کاسې هر شی شته دلته شته دیګي هر شی دلته شته دلته خلک راځي همدغه دیګي همدغه شی برونه فقط د خوړو شی راوړي اوبه هر څه شته خوړو شی راوړي بس کمپلې
دلته دا ګوره اوبه کمپلې هر څه شته وایي هر شی شته هر شی دلته په اوس په ځای څخه په ټولو ونو کې دا تیږې ایښودل شوي دي او نه پوهېږو د تیږو په اړه به وروسته ترې خبرې کوو خو ډېر مشهور ډېر رسنده زیارت ده ټول سامان یې دلته ده میلو ټول سامان دغه ها میلو سامان دلته زه ورځم شپې ځای هم پکې شته که نه شپې ځای جومات کې جوړ کړی کمبلې شي ښه هلته اوس چې کوم شیان موږ په کارېږي به راواخلو او شیان هم چې وخوړل بېرته به یې کېدو وبه یې منځ کې وېدو دغه ده 1103 اتیا ده که نه 1103 جوړېدنه ټاپ خټ یې لیکلي که نه 1103 اتیا دونه صحیح ده هغه اخلو درې د جومات ده بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله هغه هم پکې شته بخاري هم شته پکې او هغه هم شته پکې کمپلې بالښتونه هر څه شته دا مخلوق ګورې دا د میله وکړي او شیان پرېږدي شیان یې همداسې پرېښي شیان یې همداسې پرېښي اوس پاکول به سخت دي اوس پاکول زه وبه ومینځو ښه ده موږ به ورته پاک پرېږدو لرګو پسې ځو لرګي به ورته رامات کړو ښه دلته دا نور هدیره هم ده که نه نور شهیدان هم دي لرګي راماتی بېتب راولاګی خاشین نو ته وچ وچ راټولی ډېره غټه سیړۍ ده سخي ګل ته راغلی یو پاس او اوس دلته به میله کوو او پروژه لګیا ده په ونو کې هغه راماتوي وچ لرګي باران هم شروع کړله لومړی مې بیرون اور بل کړ باران شروع شو نو اوس مې نن بل وکړ ښه دیګ نور په پخېدو ده که نه باران غلی شو بیرته او دلته هغه هم واچوه هغه د دیګی هم راغی ډوډۍ به خورو که نه تر ورځی ډوډۍ مو خوړله او لاړو اوس چکر ته به ځو لږ پاس نور هم غره ته خېږدو زما په ناجانان باندې د لمن ګلونه نه یا مې ډنډې په هغه ته نه پیږي په سر یې واورې ورئ لمن ګلونه یعنې لمنې ګلونه وي لمن کې ګلونه چیرته یو سترګې زما د یار ښایسته دي لکه د کوډو مرې برګې برګې دینه برګې برګې دینه چې ما ویلی تا منلی تا به د دې یارانې خوند لیدلی ونه دا چار چاپېرو په غرونو راغلل بارانونه یاره ګلی وریږي نه
مزه دلته شپه وکه پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکه پاتې شه باران دی بیرته روان شو لاندې ښکته کېږي سارک ته او له خیره سره هغې خوا نه خو موټر کې راغلو دې خوا نو په خپو پیاده ځو چکري ځو خاني لیکونه کلاګي ده کنه دا کلاګي ده کلاګي سفر واوښتو او سارک خواته